د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په امر د ځانګړې قطعې یو شمېر ځواکونه د اټک پر لور استول شوي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو، که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. ځایي سرچینو ویلي چې د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په امر د ځانګړې قطعې یو شمېر ځواکونه د اټک پر لور استول شوي. د سرچینو په وینا دغه ځواکونه د ځانګړو عملیاتو لپاره چمتو شوي او د سرحدي وضعیت له امله د سیمې پر لور حرکت کړی دی. تر اوسه د دې ځواک د ماموریت د دقیق هدف په اړه رسمي جزئیات نه دي خپاره شوي، خو سرچینې وایي چې د سیمې د امنیتي وضعیت د بدلون له امله دا ګام اخیستل شوی دی. پوځي شنونکي باور لري چې د سرحدي سیمو وروستي تاوتریخوالو د دې لامل شوی چې امنیتي ځواکونه د احتمالي پرمختګ لپاره چمتووالی ونیسي. بل لور ته د بلوچستان ایالات څخه هم د یوې لوی امنیتي پیښې راپور ورکړل شوی. باوري سیمه ییزې سرچینو ویلي چې نن شاوخوا غرمې په 11 بجې او 45 دقیقو طالبانو د پاکستان د پوځ پر یو لوی کاروان برید کړی. د راپورونو له مخې دغه برید د بلوچستان د خاران ولسوالۍ د ګرووک په سیمه کې ترسره شوي. سرچینې وایي چې برید کوونکي د پوځ پر کاروان ناڅاپي برید کړی او جګړه د لنډ وخت لپاره روانه وه. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې برید کې 40 پاکستاني پوځیان وژل شوي. همدارنګه د پوځ 6 موټر هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت په رسمي ډول کومې ډلې نه دی منلی، خو د بلوچستان ایالات په وروستیو کلونو کې د وسلوالو فعالیتونو زیاتوالی لیدل کیږي. امنیتي کارپوهان وایي چې دغه ایالات له اوږدې مودې راهیسې د بېلابېلو امنیتي ننګونو سره مخ دی. په ورته وخت کې له کویټه ښار څخه هم د یوې بلې پیښې راپور ورکړل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې د کویټې ښار د بنګو سیمه کې وسلوالو کسانو پر پولیسو برید کړی. د دغه راپورونو له مخې په دې برید کې 2 پاکستاني پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی. ټپي پولیس روغتون ته لیږدول شوی او د درمننې لاندې دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.